السلام علیکم. زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. د کرونا وایرس دریم لهر په پوره ملک کې خطرناک شکل اختیار کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د کرونا وایرس په تیزی سره د خورېدو په وجه باندې په انتهایی اساسو 9 ضلعو کې تعلیمي ادارې په فوري توګه باندې بندي کړي دي. د ملک په مختلفو برخو کې د کرونا وایرس د خطرناک صورتحال له کبله لاک ډاون لګولی شوی دی. د ماسک استعمال لازمي ګرځولی شوی دی. په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې کرونا وایرس 61 کسان نور وژلي دي. دغه رنګې په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 2351 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په کم ملک کې مالدار پشمار او غریبانان بشماره هغه ملک ودان نشي پاتې کېدی. وفاقي وزیر داخله شیخ رشید ویلي چې مونږ میا محمد نواز شریف ته د ملک د راتګ ضمانت او ګارانټي نشو ورکولی. حکومت په سینټ کې د قانون سازۍ لپاره د اپوزیشن سره په بیک ډور باندې د رابطو کولو فیصله کړې ده. په پی ډي ایم کې په لانګ مارچ او استعفاګانو باندې اختلافات مخې ته راغلي دي. د پیپلز پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداري پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نون مرکزی صدر میا محمد نواز شریف ته په اسکه غړی ویلي دي چې واپس ملک ته راشه. مریم نواز د پیپلز پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداري ته د میا محمد نواز شریف ملک ته په رابللو باندې ایغ نیغ جواب ورکړی دی. د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر او د پی ډي ایم مرکزی صدر مولانا فضل الرحمن د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ د مرکزی مشر میا محمد نواز شریف سره په ټلیفون رابطه کړې ده. نیب مریم نواز د چودري شوګر مل په کیس کې دوباره طلب کړې ده. په پنډۍ کې د یو هلک سره د زیاتی په جرم کې د پیپلز پارټۍ د مقامي مشر خلاف پولیس مقدمه درج کړې ده. سریلانکا په حجاب او نقاب باندې د پابندۍ لګولو په لړ کې وضاحت کړی دی. د شپږم پیسل د باقی مانده میچونو په شډول باندې یو ځل بیا اختلافات مخې ته راغلي دي. د متحده عرب امارات غداران کرکټران اخر کار د سزا ښکار شوي دي. د راروانو 24 غنټو دپاره په ملک کې د خشک موسم پیشنګویي شوې ده. او اوس د دې خبرونو تفصیل. په ملک کې د کرونا وایرس دریم لهر خطرناک شکل اختیار کړی دی. په ملک کې د کرونا وایرس په تیزی سره د خورېدو له کبله د ملک په اساسو برخو کې لاک ډاون لګولی شوی دی. د ماسک استعمال یو ځل بیا لازمي ګرځولی شوی دی. په ملک کې کرونا وایرس 61 کسان نور ووژل.
په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 2351 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. دې سره په ملک کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس د ټولو مصدقه مریضانو شمیره 6,12,315 ته رسیدلې ده. دغه رنګې په ملک کې د کرونا وایرس په تیرو 24 غنټو کې 2,40,1,800 ټسټونه شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس د انتهایی خطرناک صورتحال له کبله د صوبې په انتهایی حساسو 9 اضلاعو کې په فوري توګه باندې ټولې تعلیمي ادارې بندې کړې شوې دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې هغه ملک ډیره موده قایم نشي پاتې کېدی په کم ملک کې چې مالدار یو څو کسانې او غریبانان په خاخو اوړي. د زیاته کړې ده چې موږ ته ټوله توجه د غریبانو د حالت زار په بدلولو باندې ورکول پکار دي. بل اړخته حکومت یوټیلیټي سټورونو ته د 2.8 ارب روپو رمضان پیکج ورکړی دی. په دې پیکج کې یوټیلیټي سټورونو ته په 1900 خوراکي سیزونو باندې سبسیډي ورکړی شوې ده. حکومت د سېنات د انتخاباتو د شفاف جوړولو لپاره د آئینی ترمیم په لړ کې په بیک ډور باندې د اپوزیشن سره د رابطو کولو فیصله کړې ده. وفاقي وزیر داخله ویلي دي که چېرته میا محمد نواز شریف واپس ملک ته راتلل غواړي نو راضي دي خو موږ ګارانټي او ضمانت نشو ورکولی. د پی ډی ایم مرکزی غونډه د پی ډی ایم د مرکزی صدر مولانا فضل الرحمن په صدارت کې وشوه. د پی ډی ایم دغه اجلاس لانګ مارچ ملتوي کړ. بل اړخته د پی ډی ایم په دغه اجلاس کې په لانګ مارچ او استعفاګانو باندې د پی ډی ایم په مشرانو کې اختلافات په واضحه توګه مخې ته راغلي دي. دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې پاکستان پیپلز پارټۍ د استعفاګانو ورکولو په مکمله توګه باندې مخالفت کړی دی. د پیپلز پارټۍ مرکزی شریک چیرمن آصف علي زرداری اجلاس ته په خپل ویډیو لینک وینا کې د مسلم لیگ نون مرکزی مشر او پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته په دوه ټوک الفاظو کې ویلي دي چې واپس وطن ته راشه. د زیاته کړه که میا محمد نواز شریف د حکومت سره مقابله کول غواړي نو بیا دې هرو مرو وطن ته واپس راشي، ځکه چې وطن ته د راتګ نه بغیر د حکومت سره مقابله ممکنه نه ده. د زیاته کړه که د حکومت سره د مقابلې په لړ کې جیل ته د تګ ضرورت راغی نو موږ به ټول جیل ته ځو. بل اړخته د مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر او د پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف لور مریم نواز آصف علي زرداری ته د میا محمد نواز شریف وطن ته په رابللو باندې دوه ټوک الفاظو کې جواب ورکړی دی. دی وی چې د نیب نه د میا محمد نواز شریف ژوند ته خطر ده، که چېرې دې ملک ته راشي نو نیب یې وژني. مونږه د میا محمد نواز شریف ژوند په داو نشو لګولی، که څوک څه خبره کول غواړي نو زه موجوده یم، ما سره دې وکړي. بل اړخته د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر او د پی ډی ایم مرکزی صدر مولانا فضل الرحمن د پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره د پی ډی ایم د مرکزی مشرانو د اجلاس نه فوراً پس په ټلیفون باندې رابطه کړې ده. د دواړو مشرانو د پی ډی ایم د آینده لایحه عمل په حواله باندې خبرې اترې کړې دي. نیب یو ځل بیا د چودري شوګر ملز په کیس کې د پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز راغوښتې ده. تیره ورځ چې کله په سوشل میډیا باندې د پیپلز پارټۍ د پنډۍ د یو مقامي مشر شیراز د یو هلک سره د زیاتي ویډیو وایرل شوه نو پولیس د ده خلاف مقدمه درج کړه. سریلانکا د زبردست عالمي دباو نه پس په حجاب او نقاب باندې ته پابندۍ لګولو د فیصلې وضاحت کړی دی. سریلانکا په دې لړ کې وضاحت کړی دی چې په سریلانکا کې په نقاب او حجاب باندې پابندي نه ده لګولی شوې، بلکې د پابندۍ لګولو تجویز مخې ته راغلی دی. کم تجویز چې زیر غور دی. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه.
د شپږم پیسل د باقی مانده میچونو د شیډول په لړ کې یو ځل بیا اعتراضات مخې ته راغلي دي. دا خبره معلومه شوې ده چې یو فرانچایز په متواتر میچونو باندې سوال اوچت کړی دی. د متحده عرب امارات غدار کرکټران اخر کار د سزا مستحق ګرځولې شوي دي. په پخوانی کپتان محمد نوید او پشیمان انور بټ باندې د 8 کالو د پاره د کرکټ دروازې بندې کړې شوې دي. او اوس ګورو د موسم حال. محکمه موسمیات پر روانو 24 غنټو کې په ملک کې د خشک موسم پیشنګوئی کړې ده او دغه رنګي اسمان به په مکمله توګه شینی. د سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. خاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. دا ټلۍ په بټن غوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.